د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم الشان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الف لام میم صاد دا یو کتاب دی چې تاسو درلېږل شوی دی نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو زړه کې د لدنه څه اندېښنه نه وي د دل نازلولو نه هدف دا دی چې ته د دې په وسیله منکرانو وویروي او د مؤمنانو لپاره یادونه وي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اے خلکو څه چې ستاسو د رب له لوري پر تاسو باندې نازل شوي دي د هغو پیروي وکړئ او له خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ خو تاسو نصیحت ډیر لږ منئ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړي پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زمونږ عذاب پریوت یا پر رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه دی وینا پرته نور څه نو چې موږ په رښتیا سره ظالمانو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نو دا کار رومرو کېدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلېږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بیا به موږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو ښه نو موږ چېرته غایب نه وو والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي د چا چې په درنوي همغوی به خلاصون مومي او د چا چې په سپکی شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکی وي ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلم ډک برخورد کوي ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون مونږ تاسو له وس واک سره په ځمکه کې مشته کړی او تاسو لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل خو تاسو ډیر کم شکر ویستونکي یاست ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين مونږ ستاسو هستونه یعنی پیدایښت پیل کړ بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ په دې امر سره ټولو سجده وکړه خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نشو قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
پوښتنه یې وکړه ته څه شي له سجدې کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و وی ویل زه له هغه نه غوره یم تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه له خټې څخه قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين الله فرمایل خنو ته له دې ځایه کوز شه ته حق نه لرې چې دلته د لویۍ غرور وکړې ووځه چې په حقیقت کې ته له ذلیل شوو څخه یې قال أنظرني إلى يوم يبعثون وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وی فرمایل مهلت ته درته وی ویل خنو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړی یم زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته څارو کینم له وړاندې وروسته ښي خوا کیڼې خوا هر لوري به یې راایسار کړم او ته به د دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومې قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وی فرمایل له دې ځایه سپکه ورټل شوی ووځه باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين او ای آدمه ته او ستا مېرمن دواړه په دې جنت کې اوسېږي هر چیرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خورئ خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شرم ځایونه چې یو له بله پټ کړای شوي وو د هغوی په وړاندې بربنډ شي هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چیرته تاسې پرېږدي نه شي یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين او هغه په لوړه یعنې قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې رښتینی خیر غوښتونکی یم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين په دې توګه په غولولو سره هغه دواړه کرار خپل لارې ته راواړول په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی سطر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دواړو وویل ای زموږ ربه موږ په خپل ځان ظلم وکړ اوس که تا موږ ته بښنه ونه کړه او پر موږ دې رحم ونه کړ نو موږ به ارومرو تباه شو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وی فرمایل کوز شي تاسې یو د بل دښمنانی او ستاسې لپاره تر یوې ټاکلې مودې پورې په ځمکه کې د اوسېدو ځای او د ژوند وسایل دي او وی فرمایل په همغې کې ستاسې ژوند او ستاسې مرګ دی او له همغې څخه به په پای کې تاسې راوویستلی شئ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے د آدم اولادی مونږ تاسې ته جامې نازلې کړي دي چې ستاسې د بدن شرمځایونه وپوښي او ستاسې د بدن د ساتنې او ښکلا وسیله هم وي او ډېره غوره جامه د پرهیزګارۍ جامه ده. دا د الله له نښانو څخه یوه نښانه ده. په کار ده چې خلک ورڅخه درس واخلي. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 206 آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه له 20 آیت څخه اوري. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ای بنی آدمانو داسې د نوي چې شیطان تاسې بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور پلار له جنت نه ویستلي وو او له هغو څخه یې د هغو جامې ویستلې وي تر څو د هغو شرمځایونه یو د بل په وړاندې لوڅ شي. هغه او د هغه ملګري تاسې له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځایه تاسې هغوی نشئ لیدلی. مونږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي مونږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په خپل الله مونږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی. دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي. ایا تاسې د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوي چې د هغو په باب تاسې معلومات نه لرئ؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما رب خو د ریښتینولۍ او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خود دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړئ همغه وبلئ خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړی یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړلی شئ. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. یوې ډلې ته خو هغه سمه لاره ښودلې ده خو پر بلې ډلې ګمراهي ثابته شوې ده ځکه چې هغوی د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولي دي او هغوی انګیري چې مونږ په سمه لاره باندې. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ای بنی آدمان د هر عبادت په وخت کې په خپل ښکلا سینګار اوسئ او خورئ څښئ او له حده تیری مه کوئ
الله له حدا تیری کوونکی نه خوښوي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اے محمد دوی ته وایه چا د الله هغه ښکلا حرامه کړې ده چې هغه د خپلو بندګانو لپاره راویستلې وه او چا پاکه روزي حرامه کړې. وایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي. په دغه شان موږ خپلې خبرې روښانوو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زما رب چې کوم شیان حرام کړي دي هغه خود دادي د بے حیايي چارې که ښکاره وي او که پټې او ګناه او د حق پر خلاف تیری او دا چې الله سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغې په باب تاسې معلومات نه لرئ چې هغه په حقیقت کې همغه کړې ده. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. د هر قوم لپاره د مهلت یوه نیټه ټاکلې ده. بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره یو ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بني آدمان په یاد ولرئ که چېرته تاسې ته په خپله له تاسې نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي هغوی به دوزخیان وي د تل لپاره به پکې استوګن وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ښکاره خبره ده چې له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغو خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینې آیاتونه دروغ وګڼي. داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زموږ لیږل شوي پرښتې د هغو د ساګانو اخیستلو لپاره ورسیږي په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل. هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن
الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله به فرمایي زی تاسو همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسې څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تېرې شوې ډلې ورغلي. هره ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو پر خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي ان تر دې چې کله ټوله هلته سره یو ځای شي نو هره وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې ای پروردګار دا خلکو چې مونږ یې بې لارې کړو نو له دې عمله دوی ته 2 چنده سزا ورکړه. په جواب کې به ویل شي د هرې یوې لپاره 2 چنده سزا ده خو تاسې پوهیږئ نه. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. او لمړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته وایي چې که موږ د پړې یعنې ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. باور ولرئ چې زموږ آیاتونه دروغ جن ګڼلي دي او د هغو په مقابل کې سر غړولی دی د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅ کله پران نه نستل شي. جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تېرېدل. موږ مجرمان په همداسې مجازات محکوموو. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. د هغو لپاره به د دوزخ لاندې یعنی فرش او د همدې دوزخ له پاسه اغوستونه یعنی پوخ وي. دا د هغه بدله چې مونږ ظالمانو ته ورکو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. د دې پر خلاف کوم کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب مونږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤل ګرځو. هغوی جنتیان دي هلته به هغوی تل اوسي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیره وي هغه به مونږ ایسته کړو. د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه مونږ ته دا لاره وښودله. مونږ په خپله لاره نشوی موندلی که الله مونږ ته لارښوونه نه وای کړې. زمونږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو. په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسې د هغه وارثان ګرځېدلي یاست تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسې کول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم
ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي وبوایي مونږ خو هغه ټولې ژبنیانې وعدې بشپړې وموندلې چې زموږ پروردګار له موږ سره کړې وي. ایا تاسې هم هغه ژبنې وعدې پوره وموندلې چې ستاسې رب کړې وي؟ هغوی به ځواب ورکړي هو. په دې وخت کې به یو آواز کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې د خدای لعنت دې وي پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. د دې دوارو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي. دوی به هره ډله د هغې له څېرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي وبوایي چې سلامتي دې وي پر تاسې. دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیلهمن به وي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو به وایي ای پروردګاره مونږ د دې ظالمانو ملګري کوه مه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپېژني. ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن نه ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد دوا کړ نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل. او آیا دا جنتیان همغه خلک نه دي چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي؟ نن هم هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته نه به در باندې ویره وي نه کړاو. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. او دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ غوندې اوبه پر موږ باندې راتوی کړئ یا له هغې روزي څخه چې الله تاسو ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ. هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې هغوی خپل دین لوبه او ساعتیري ګرځولی او د دنیا ژوند هغوی غولولی و. الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې پیوستون هیر کړی او زموږ له آیاتونو څخه انکار کوو. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. مونږ دغه خلکو ته له داسې کتاب سره راغلی چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي
يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اوس نو آیا دا خلق لدی پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لار دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي؟ په کومه ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه له یاده ویستلی وو هماغه خلق به ووایي چې په رښتیا سره زموږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي. نو آیا اوس به زموږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زموږ په باب سپارښت وکړي؟ یا موږ دوهم ځل بیرته ولیږل شو تر څو د هغه څه په ځای چې موږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو؟ هغوی په خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. په حقیقت کې ستاسو رب همغه الله دی چې هغه آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل پاچاهۍ پر تخت باندې جلوهګر شو. شپه په ورځ باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي. لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل. ټول د هغه د امر تابع دي. خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت ده. لوی د الله لره د ټولو نړیوالو مالک او پروردګار ده. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. خپل رب وبلئ په زارۍ او په پټه پټه. دا یقیني ده چې هغه له حده تیری کوونکي نه خوښوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. زمکه کې فساد مراوړي چې کله په هغه کې اصلاحات راغلي او همغه خدای له ویری او امید سره وبلئ. په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او همغه الله ذات دی چې بادونه د خپل رحمت مخکې زیری ورکوونکي لیږي. بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوې وریځې را الوزوي نو هغه د کومې مړې ځمکې په لوري خوځوي او هلته د باران په ورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي. وګورئ په دې ډول موږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو. په کار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. کومه ځمکه چې خوي هغه د خپل پروردګار په امر سره ښې میوې دانې راوړي او کومه کرونده چې ناکاره وي له هغې څخه له بابیزه یعنې بیکاره حاصلاتو نه پرته نور څه نه راوځي. په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا نښانې وړاندې کوو چې شکر ویستونکي دي. لقد أرسلنا نوحا
إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مون نوح د هغه د قوم لوري ته ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. زه پر تاسې باندې د یوې هیبتناکې ورځې له عذابه ویریږم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. د هغه د قوم مشرانو ځواب ورکړ مونږ ته خو داسې ښکاري چې ته په څرګنده ګمراهۍ کې اخته یې. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ویل زما قومه زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی، بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم، ستاسې خیر غوښتونکی یم او ما ته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوي چې تاسې ته نه دي معلوم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ایا تاسې په دې خبره حیران شوئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم نه د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې ستاسې پاملرنه راواړوي او تاسې له انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسې رحم وشي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. خو هغوی هغه دروغجن وګاڼه، په پای کې موږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي. په باوري توګه هغوی وړاندو. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او د عادیانو لوري ته مونږ د هغو ورور هود ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته، نو آیا نه ویریږئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه انکار کوو په ځواب کې وویل مونږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زموږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هغه وویل ای زما قومه زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم، بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسې خواخوږی یم چې ډاډینه ورباندې کیدی شي. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ایا تاسې په دې خبره په حیرانتیا کې ولوېدئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې هغه تاسې متوجه کړي؟ مه هېروئ چې ستاسې رب د نوح علیه السلام له قوم نه وروسته تاسې د هغه په ځای کېنولئ او تاسې یې ښه پیاوړي کړئ، نو د خدای نعمتونه په یاد ولرئ. هیله ده چې ورغېږئ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
آياتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وی جواب ورکړ آیا ته د دې لپاره مونږ ته راغلی چې مونږ یوازې د الله عبادت وکړو او هغه پرېږدو چې زمونږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کړی دی؟ ښه نو راوله هغه عذاب چې ته مونږ ته د هغه اخطار راکوي که ته رښتینی یې. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هغه ویل ستاسې د رب نفرین در باندې پرېوت او د هغه غضب در باندې وغورځېد. آیا تاسې له ما سره په هغو نومونو شخړې کوئ چې تاسې او ستاسې پلرونه او نیکونو ایښي دي چې د هغو لپاره الله کوم سند نه دی نازل کړی؟ ښه نو تاسې هم منتظر اوسئ او زه به هم له تاسې سره انتظار کوم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. په پای کې مونږ په خپل مهربانۍ سره هود علیه السلام او د هغه ملګري وژغورل او د هغو خلکو بیخ مو ویستو چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو او نو ایمان راوړونکي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. او سمودیانو ته مونږ د هغو ورور صالح ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. تاسې ته ستاسې د رب روښانه دلیل راغلی دی. د الله دا اوښه ستاسې لپاره د یوې نښانې په ډول ده. نو هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وڅري، هغې ته په کوم ناوړه قصد لاس مه وروړئ، که نه نو یو دردناک عذاب به تاسې ونیسي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله الله د عاد له قوم نه وروسته تاسې د هغوی په ځای کېنولئ او تاسې ته یې په ځمکه کې دا مقام در په برخه کړ چې نن تاسې د هغې په هوارو میدانونو کې لوړې ماڼۍ جوړوئ او د هغې غرونه د کورونو په شکل توږئ. نو د هغه له نعمتونو څخه غافل کېږئ مو او په ځمکه کې فساد مه راوړئ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. د هغه د قوم هغو مشرانو چې تکبر غوره کړی وو د ټیټې طبقې هغو خلکو ته چې ایمان راوړی وو ویل تاسې په رښتیا سره په دې پوهیږئ چې صالح د خپل رب پیغمبر دی. هغوی ځواب ورکړ په دې کې شک نشته، له کوم پیغام سره چې هغه لیږل شوی دی موږ هغه منو. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هغو تکبر کوونکو وویل کوم شی چې تاسې منلی دی موږ له هغه نه منکر یو. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح
ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. بیا هغوی اوخه وژله او له پوره سرغړونې سره یې د خپل رب له امر څخه مخالفت وکړ او صالح ته وویل چې راوله هغه عذاب چې ته مونږ ته د هغه اخطار راکوي که ته په رښتیا سره له پیغمبرانو څخه یې. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. په پای کې یو لړزونکي آفت هغوی ونیول او هغوی په خپل کورونو کې پړ مخینه سکور پاتې شول او صالح علیه السلام دا ویل د هغو له کلو څخه و چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته ورساو او ما ستاسو ډیره خواخوږي وکړه خو زه څه وکړم چې تاسو خپل خواخوږي نه خوښوئ. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او لوط موږ د پیغمبر په حیث ولیږي نو په یاد لره چې کله هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو داسې بې حیا شوي یاست چې هغه شرمناک کار کوي چې له تاسو نه مخکې په نړۍ کې هیڅ چا نه دی کړی. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. تاسو خځې پرېږدئ له نارینه‌وو سره خپله غریزه مړوئ. حقیقت دا دی چې تاسو بیخي له حده تېرېدونکي خلک یئ. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خو د هغه د قوم جواب لدی پرته نو چې د خلک یعنی لوط او د هغه پیروان له خپل کلینو وباسي دوی ډیر ځان پاکونکي خلک دي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. په پای کې مونږ لوط علیه السلام او د هغه کورنۍ د هغه له میرمنې څخه پرته چې له شاته پاتې کېدونکو څخه روغ رمټ ویستل. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران وراو نو وګوره چې د هغه مجرمانو څه عاقبت شو. د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیات څخه اوري. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. او د مدین اوسیدونکو ته موږ د هغوی ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. تاسو ته ستاسې د رب څرګنده لارښوونه راغلې ده نو تله او پیمانه پوره کوئ او د خلکو مالونه د تللو یعنی وزن کولو په وخت کې مه کموئ او په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله د هغې اصلاح شوې ده. په همدې کې ستاسې ښېګڼه ده که تاسې په رښتیا مؤمنان یاست. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا
فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. او د ژوند په هر لار باندې د شکاونې لپاره مکینی چې خلک ویروي مؤمنان د خدای له لارې نه منع کړئ او د سمې لارې د کږولو په هڅه کې مه اوسئ. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ شمېر وئ بیا الله تاسې زیات کړئ او په غړېدلو سترګو وګورئ چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت اخته شوي دي. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. کله تاسو څخه یو ډله په هغه هدایت باندې چې زور سره لېږل شوی يم ایمان راوړي او بل ایمان نه راوړي نو له صبر سره سترګې په لار اوسئ چې ترڅو الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او همغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. د هغه د قوم مشرانو چې د خپل تکبر په غرور کې اخته وو هغه ته وویل چې ای شعیب مونږ به تا او هغه خلک چې له تا سره ایمان راوړی دی له خپلې سیمې نه وباسو او یا به بیرته زموږ ملت ته را اوښتونکي یاست. شعیب ځواب ورکړ آیا مونږ به په زور واړول شو که زموږ خوښه هم نه وي؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مونږ به په الله پورې دروغ تړونکي یو که بیرته ستاسې ملت ته درو ګرځو کله چې الله مونږ ته له هغه نه نجات را په برخه کړی دی. زمونږ لپاره خو هغه لوري ته ورګرځېدل اوس په هیڅ ډول امکان نه لري مګر دا چې زمونږ د رب الله هم داسې خوښه شي. زمونږ د رب علم په هر څه پراخ چارپیر دی. پر همغه باندې مونږ اعتماد کړی دی. ای پروردګاره زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې په حق فیصله وکړه او ته ډیر ښه فیصله کوونکی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه انکار کړی وو په خپلو کې سره وویل که تاسې د شعیب پیروي قبوله کړه نو تباه بشئ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. خو داسې پیښه شوه چې ولړزونکي آفت یعنې زلزلې هغوی ونیول نو په خپلو کورونو کې په زنګنو ناست مړه پاتې شول. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. کوم خلکو چې شعیب دروغجن وګاڼه هغوی داسې له منځه لاړل چې څه به وایې هېڅکله په هغو کورونو کې نه وو اوسېدلي. هماغه د شعیب دروغ ګڼونکي په پای کې تباه شو. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. او شعیب علیه السلام په دې وینا کولو سره د هغو له سیمې څخه ووت چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغامونه تاسې ته ورسول او له تاسې سره د خواخوږۍ حق مې ادا کړ. اوس څنګه پر هغه قوم باندې افسوس وکړم چې د حق له منلو څخه انکار کوي. وما أرسلنا في قرية من
نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هیڅ کله داسې نه ده شوې چې مونږ کومې سیمې ته پیغمبر لیږلی وي او د هغې سیمې خلک مو مخکې په تنګلاسۍ او کړاوونو کې نه وي اخته کړي په دې تدبیر چې ښایي هغوی په زارو یوشي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بیا مونږ د هغو بېوزلي په سوکالۍ بدله کړه تر دې پورې چې د هغو بڼه ورغېدله وده یې وکړه یعنې شمیر زیات شو او په دې وینا یې خوله پرانستله چې زمونږ په پلرونو نیکونو باندې هم ښې بدې ورځې راغلي دي. په پای کې مونږ هغوی په ناڅاپي توګه ونیول او هغوی خبر قدر هم نشو. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. که د سیمو خلکو ایمان راوړی وای او د تقوا کړنلاره یې غوره کړې وای نو موږ به پر هغو باندې د اسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای خو هغو د دروغو نسبت وکړ نو موږ ځکه د هغې ناوړه ګټې په حساب کې هغوی ونیول چې هغو راغونډوله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. او آیا د سیمو خلک اوس له دینه بېغمه شوي دي چې زموږ عذاب به کله په ناڅاپي ډول د شپې له مخې چې هغوی ویده پراته وي ورباندې را نشي؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. یا هغوی ډاډه شوي دي چې زموږ محکم نیونکی لاس به کله په ناڅاپي توګه د ورځې له مخې چې هغوی په لوبو اخته وي ور ونه غځېږي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آیا دوی د الله له پټ تدبیر نه بېغمه دي؟ په داسې حال کې چې د الله له پټ تدبیر نه همغه قوم بېغمه کېږي چې تباه کېدونکی وي. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او آیا هغو خلکو ته چې د ځمکې له پخوانیو اوسېدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي دغه واقعیت څه درس نه دی ورکړی چې که موږ وغواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولی شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر وهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 206 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 101 آیات څخه اورئ. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. دا قومونه چې موږ د هغو کیسې درته اورو ستا په وړاندې مثالونه شته. د هغوی پیغمبرانو هغوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل خو کوم شی چې هغوی یو ځل دروغ ګڼلی و بیا د هغه منونکي نه و. وګوره موږ په دغه شان د حق د منکرانو په زړونو باندې مهر وهو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. موږ د هغو په زیاترو کې د ژبنې یعنی وعدې څه وفا ونه موندله بلکې زیاتره مو فاسقان وموندل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه
فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا له هغو قومونو څخه وروسته چې یاد کړل شول موږ موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ولېږه، خو هغوی هم زموږ له نښانو سره د ظلم چلند وکړ. نو وګوره چې د هغو ورانکارو څه عاقبت شو. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. موسی وویل ای فرعون، زه د کائناتو د څښتن لخوا استازی راغلی، زما دنده دا ده چې زه به د الله د نوم په اخیستلو له حقه پرته هیڅ کومه خبره نه کوم. زه تاسې ته ستاسې د رب له لوري د ماموریت له څرګند دلیل سره راغلی، نو له دې امله بني اسرائیل له ما سره ولېږه. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون وویل کتاب کومه نښانه راوړې وي او په خپله دعوا کې رښتونه یې نو هغه راوښیه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسی خپله همسا وغورځوله او هغه په ناڅاپي ډول یو ژوندی ګړندی ښامار. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. غل خپل ګریوانه لاس راوویسته او ټولو کتونکو ته هغه سپین ځلېده. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. په دې سره د فرعون د قوم مشرانو په خپلو منځو کې سره وویل چې په یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوډګر دی، غواړي له خپل هېواد نه ستاسې لاس وباسي. اوس ووایئ څه وایاست؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. بیا هغوی ټولو فرعون ته مشوره ورکړه چې د یو د دوی ورور په انتظار کې پرېږده او ټولو ښارونو ته استازي واستوه چې هر ماهر کوډګر درته راولي. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. همداسې وشول او کوډګران فرعون ته راغلل. هغوی وویل که موږ برلاسي شو نو موږ ته خو به د دې مکافات رومرو راکړل شي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون جواب ورکړ هو او تاسې به د دربار نږدې کسان یاست. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بیا هغوی موسی ته وویل ته غورځوي که موږ یې وغورځو. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسی جواب ورکړ تاسې وغورځوئ. هغوی چې د خپلو منترونو په ویلو وغورځولې نو سترګې مسحورې او زړونه یې په ویره کې واچول او ډېرې غټې کوډې وکړې. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. من موسی ته اشاره وکړه چې خپله همسا وغورځوه. څنګه چې وغورځوله په همغه شیبه کې هغې د هغوی هغه د دروغو طلسم په ستوني کې تېراوه. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. په دې ډول څه چې حق و هغه حق ثابت شو او څه چې هغوی جوړ کړي و هغه باطل شو. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون او د هغه ملګري د مقابلې په ډګر کې مغلوب شول او د برلاس کېدو په ځای په معکوس ډول خورا سپک شول. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا
برب العالمين رب موسى وهارون. او کوډګران په سجده پریوتل ویل مونږ رب العالمین ومانه هغه چې د موسی او هارون رب ده. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون ویل تاسو ورباندې ایمان راوړ مخکې له دې چې زه اجازه درکړم. په یقیني توګه دا کومه پټه دسیسه وه چې تاسې په دې پایتخت کې په کار واچوله تر څو چې د هغه د واکمنانو لاس له واکمنۍ نه وباسئ. ښه نو اوس به د دې نتیجه تاسې ته څرګنده شي. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. زه به ستاسې لاسونه پښې ردې بدلې غوڅې کړم او له هغه وروسته به تاسې ټول په دارو زړوم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. هغوی ځواب ورکړ په هر حال زموږ ورګرځېدل د همغه خپل رب په لوري دي. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ته چې په کومه خبره له موږ څخه غچ اخیستل غواړې هغه له دې پرته نور څه نه دي چې زموږ د رب نښانې چې کله زموږ مخې ته وړاندې شوې نو موږ هغه ومنلې. ای ربه پر موږ باندې صبر ووروه او موږ له نړۍ نه بوزه خو په داسې حال کې چې موږ ستا فرمان بردار اوسو. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون ته د هغه د قوم مشران وویل آیا ته موسی او د هغه قوم همداسې پرېږدي چې په ځمکه کې فساد وکړي او ستا د خدایانو بندګي پرېږدي؟ فرعون ځواب ورکړ زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی خپل قوم ته وویل له الله نه مرسته وغواړئ او زغم ولرئ ځمکه د الله ده له خپلو بندګانو څخه یې چې چاته خوښه شي د هغې وارث یې ګرځوي او وروستۍ کامیابي د همغو لپاره ده چې له هغه څخه په ویرېدو کار کوي. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. د هغه د قوم خلکو ویل ستا له راتګ نه مخکې هم موږ ځورول کېدو او ستا په راتګ هم ځورول کېږو. هغه ځواب ورکړ نږدې ده هغه وخت چې ستاسې رب ستاسې دښمنان هلاک کړي او تاسې ته په ځمکه کې خلافت درکړي بیا وګوري چې تاسې څنګه عمل کوئ. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مون فرعونیان تر ډیرو کلونو پورې په کاتۍ او د حاصلاتو په کموالي کې اخته کړل چې ښایي هغوی متوجه شي. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
خو د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې موږ د همدې وړ یو او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فال نیول په داسې حال کې چې په حقیقت کې خو د هغو شومتوب له الله سره و خو له هغو څخه زیاتره بې علم و وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين هغوی موسی ته وویل چې که ته په موږ باندې د کوډو کولو لپاره هره نښانه راوړي موږ خو ستا د خبرې منونکي نه یو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين په پای کې موږ پر هغوی طوفان ولیږه د ملخانو سیل مو ورخوشې کړ سپږې مو خورې کړې چنګښې مو راویستلې او وینې مو ورولې دا ټولې نښانې مو بیلابیلې وښودلې خو هغوی سرکشي غوره کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ویل به ای موسی تا ته چې د خپل رب له لوري کومه مرتبه درکړای شوې ده د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې له موږ نه دا بلا ایسته کړه نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولیو فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون خو کله به چې موږ له هغو څخه خپل عذاب دی او څه ټاکلي وخت لپاره چې هغه ته په هر حال ورسېدونکي وایسته کړ نو هغوی به کاملا له خپلې وعدې څخه اوښتل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نو هله موږ له هغو څخه غچ واخیست او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغو زموږ نښانې دروغ ګڼلې وې او له هغو څخه بې پروا شوي وو وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او د هغوی په ځای موږ هغه خلک چې کمزوري کړای شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثان وګرځول چې موږ هغه له برکتونو څخه پوره معموره کړې وه په دې توګه د بني اسرائیلو په حق کې ستا د رب د ښېګڼې وعده ترسره شوه ځکه چې هغوی هم له زغم نه کار اخیستی وو او د فرعون او د هغه د قوم هغه هر څه تباه کړی شول چې هغوی ودانول او لوړول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون من بني اسرائیل سمندر نه پورې استل بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بوتانو په مینه کې نښتي وو وی ویل ای موسی زموږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي موسی وویل تاسې داسې قوم یې چې نه پوهیږئ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون دا خلق چې د کومې کړن لارې پیروي کوي هغه خو تباه کیدونکې ده او کوم عمل چې هغوی سرته رسوي هغه سر تر پایه باطل ده قال أغير الله أبغيكم إلها
وهو فضلكم على العالمين. ورپسې موسی علیه السلام زیاته کړه آیا زه ستاسو لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود ولټوم په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسو ته د ټولې نړۍ پر قومونو باندې فضیلت در بخلی دی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. او الله فرمایي هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ له فرعونانو نه تاسو ته نجات درکړ چې هغوی تاسو سخت عذابولي ستاسو زامنې وژل او ستاسو لونی ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسو د رب له لوري پر تاسو لویه ازموینه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسی علیه السلام د دې شپو ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتي او وروسته مو 10 ورځې نور زیاتې کړې په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شوه. موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مزه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. کله چې هغه زمون په ټاکلې نیټه را ورسید او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم. الله فرمایل ته ما نشې لیدلی هو لږ شان د غره لوري ته وګوره که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو نو البته ته ما لیدلی شي. نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه السلام بیوخه پریوت. کله چې فرصت شو نو وی ویل پاک دی ستا ذات زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله فرمایل ای موسی ما ته د خپل پیغمبري او له ما سره د خبرې کولو په سبب ټولو خلکو غوره کړی نو چې زه درکړم هغه واخله او شکر ادا کړه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. له هغه وروسته موسی علیه السلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي. ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. زبل خپلو نښانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي. هغوی که هره نښانه وګوري هیڅکله به پرې ایمان را نه وړي. که سمه لاره یې په مخه ورشي نو هغه به غوره نه کړي او که کږه لاره یې تر سترګو شي نو په هغې باندې به وخوځي، ځکه چې هغوی زموږ نښانې دروغ وګڼلې او له هغو څخه یې بې پروایي وکړه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. زموږ نښانې چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت له راتګ نه انکار وکړ د هغه ټول کړي وړه به بې ځایه یعنې ضایع شول. آیا خلک به له دې پرته بل څه بدله وموندلی شي چې څه وکړي هغه به وریبي؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لموسی علیه السلام نو وروسته د هغه قوم له خپلو ګاڼو څخه د یو خوسکي بت جوړ کړ چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله. آیا هغو نه کتل چې نه ورسره هغه خوسکی خبرې کوي نه په کومه چاره کې ورته لارښوونه کوي؟ خو سره له دې هم هغه معبود یو او هغوی سخت ظالمان. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بیا کله چې د هغوی د غولېدنې طلسم مات شو او هغوی ولیدل چې په حقیقت کې هغوی ګمراه شوي دي نو وی ویل چې که زموږ رب پر موږ باندې رحم ونه کړي او موږ ته بخښنه ونه کړي نو موږ به تباه شو. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. له هغې خوا موسی له غوسې او اندېښنې ډک خپل قوم ته ستون شو. له راتلو سره سم هغه وویل تاسې له ما وروسته ډېره ناوړه قایم مقامي وکړه. ستاسې دومره صبر رانغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړی وای او تختې وغورځولې او د خپل ورور هارون د سر ویښتان یې ونیول خپلې خواته یې راښکود. هارون وویل ای زما د مور زویه دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای نو دښمنان په ما مه خوشحاله کوه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یوځای کوه. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بیا موسی علیه السلام وویل ای ربه ما او زما ورور ته بخښنه وکړه او مونږ په خپل رحمت کې داخل کړه. ته تر ټولو لوی رحیم یې. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. په جواب کې وویل شول چې کوم خلکو چې خوسکی معبود نیولی هغوی به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې به له رسوایي سره مخامخ وي. دروغ تړونکو ته موږ هم دغه راز سزا ورکوو. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من
بعدها لغفور رحيم. او کوم خلق چې بدی چارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان نه وروسته ستا رب بخونکی او رحم کوونکی دی. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بیا کله چې د موسی علی السلام غصه سړه شوه نو هغه تختې را واخیستله چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه ویریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موسی علیہ السلام د خپل قوم او یا تنه ټاکلی و چې هغوی له هغه سره زمون په ټاکلی وخت حاضر وي. کله چې دا خلک یې سختې زلزلې ونیول نو موسی عرض وکړ ای زما واکمنه که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی یو زه هلاکولی شولو. آیا ته په هغې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاک کوي؟ دا خو ستا یوه ازموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چاته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چاته د چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. زموږ سرپرست خو همدا ته یې نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه. ته تر ټولو لوی بښونکی. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او زموږ لپاره هم د دې دنیا نیکي ولیکه او هم د آخرت. موږ ستا لوري ته درو ګرځېدو. الله په جواب کې وویل سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکوم خو زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نو نن دا رحمت د هغو چا په برخه دی چې د دې بني اومي پیغمبر پیروي غوره کړي چې د هغه یادونه هغوی خپل مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلي مومي. هغه دوی ته د نیکۍ حکم ورکوي له بدۍ نه یې منع کوي. د دوی لپاره پاک شیان حلال او ناپاکه شیان حراموي او د دوی څخه هغه پیټی کوزوي چې پر دوی باندې دروند شوی او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوي. نو کوم کسان چې په د باندې ایمان راوړي او د دې ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنایۍ پیروي غوره کړي چې له ده سره نازله شوې ده همغوی بری میندونکي دي. قل يا أيها الناس إني
إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې اے انسانانو زستاسو ټول لوري ته د هغه خدای استاد يم چې د زمکه او اسمانونو د پاچایي مالک دی. له هغه پرته بل خدای نشته. همغه ژوند بخي او همغه مرګ ورکوي. نو په الله او د هغه په هغه بني اومي استاد باندې ایمان راوړي چې الله او د هغه خوونی مني او د هغه پیروي غوړه کړی. هیله ده چې تاسو سم الله ومومئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. د موسی په قوم کې وډاله هم و چې له حق سره سم ښوونه کوله او له حق سره سم عدالت کو او مون دا قوم په 12 کورنیو ویشلې هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې او کله چې له موسی نه د هغه قوم اوبو غوښتلې نو مون هغه ته اشاره وکړه چې په فلاني تیګه باندې خپل همسا ووهه. نو بیا له هغه تیګې نه په ناڅاپي ډول 12 چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپل اوبو اخیستلو ځای وټاک. مون پر هغوی باندې وریځ سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل. هغه پاک شیان خوري چې مون تاسو ته در په برخه کړی. خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړی دي نو پر مون باندې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپل ځانونو باندې ظلم وکړ. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هغه وخت در پزړه کړ چې کله هغه ته ویل شوی و چې په دې سیمه کې د اوسېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتو نه چې څنګه مو خوښه وي روزي په لاس راوړئ او ووایي ای خدایه زموږ ګناوې راوبخه ورشئ او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځئ. موږ به ستاسې له خطاو څخه در تیر شو او د ښه چلند په غوره کوونکو به خپله پیرزوینه لا پسې زیاته کړو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. خو د هغو تیری کوونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوې وه بدله کړه او نتیجه دا شوه چې مونږ د هغو د ظلم په مجازات کې پر هغو باندې له آسمانه عذاب ولیږه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او لکشان له دوی نه د هغې سیمې د حال پوښتنه هم وکړه چې د سمندر په غاړه پرته وه. دوی ته هغه ماجرا ور په زړه کړه چې د هغه ځای خلکو د سبت یعنې شنبې د ورځې له الهي احکامو نه سرغړونه کوله
او دا چې کبان د همدې سبت یعنی شنبې په ورځ سر ته پراختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنی شنبې نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل. دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په ازمویښت کې اچول. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. او هغوی ته دا هم ور په زړه کړه چې کله د هغوی یوې ډلې بلې ډلې ته ویلي وي چې تاسې داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغوی هلاکونکی یا ورته د سختې سزا ورکونکی دی. د هغوی ځواب ورکړی و چې موږ دا هر څه ستاسې د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله یې کوو چې ښایي دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. په پای کې چې کله هغوی هغه ښوونې بیخي هېرې کړې چې هغو ته ورزده کړای شوي وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا کله چې هغوی په پوره سرکشي سره همغه چارې پر لپسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړای شوي وو نو موږ وویل چې بیزوګانې شئ ذلیل او رسوا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامته پورې پر لپسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل په ډیرو قومونو باندې مو ویشل. ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان او موږ هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په ازمویښت کې واچول چې ګوندې دوی بیرته راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول. د همدې دنیا بیا ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخښل شو او که بیا همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي. آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي او دوی په خپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي. د آخرت استوګنځی خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډېر غوره دی. آیا دوی نه پوهیږي؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. کوم کسان چې په کتاب عمل کوي او لمونځ قائم کړی دی
دا یقیني ده چې د داسې ښو خلکو اجر به مونږ ضایع نه کړو. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې مونږ غر راپورته کړی، پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چترۍ ده، او دوی ګمان کاوه چې هغه به پر دوی باندې راوغورځي. او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلي و چې کوم کتاب چې مونږ تاسې ته درکوو هغه کلک ونیسئ، او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ. هیله ده چې تاسې له انحراف نه وژغورل شئ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. او اي پیغمبره خلکو ته هغه وخت ورپزړه کړه چې ستا رب د بنی آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راویستلی وو، او هغوی په خپله په هغوی باندې شاهدان ګرځولي وو، او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم؟ هغوی وویل ارومرو همدا ته زمونږ رب یې، مونږ په دې باندې شاهدي ووایو. دا مونږ د دې لپاره وکړل چې چېرته تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې مونږ خو له دې خبرې ناخبره وو، یا دا ونه وایئ چې شرک خو زمونږ پلار نیکه له مونږ نه مخکې پیل کړی او مونږ وروسته د هغو له زوزات څخه پیدا شو. نو آیا ته مونږ په هغه قصور نیسې چې منحرفو خلکو کړی. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ګوره په دې توګه مونږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو، او د دې لپاره یې وړاندې کوو چې دا خلک راواوړي. د الاعراف مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیت څخه اوري. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. او اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته موږ د خپل آیاتونو علم ورکړی، خو هغه د هغو عملي کولو څخه ووت. په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارو ورکو څخه شو. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. کوم وختي وای نو هغه ته به مو د هغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ور په برخه کړې و، خو هغه د ځمکې لوري ته سرکوزی شو او د همغه خپل نفس پیروي وکړه. نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې کته پر حمله وکړي هم ژبه راز وړاندوي او کپریږدي هم ژبه راز وړاندوي. همدغه د هغو خلکو مثال دی چې زمون آیاتونه دروغ ګڼي. ته دا کیسې دوی ته واوروه، ښایي چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. د داسې خلکو ډیر زیات ناوړه مثال دی چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوي. من يهد الله فهو المهتد
يهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. چاته چې الله هدایت ور په برخه کړی یوازې همغه سم لار مومي او څوک چې الله له خپل لار ښوونې څخه محروم کړ همغوی ناکام او نامراده پاتې کیږي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي. د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي. د هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني. د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري. هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر. دا هغه خلک دي چې په غفلت کې لوېدلي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله د غوره نومونو مستحق ده. هغه په همغه غوره نومونو سره وبلي او هغه خلک پرېږدي چې د هغه د نوم په ایښودلو کې له رښتینولۍ نه منحرف کیږي. چې هغوی سرته رسوي د هغه بدله به ومومي. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. زمون په مخلوق کې یوه ډله داسې هم وه چې بیخي له حق سره سمه لارښوونه او له حق سره سم عدالت کوي. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. پاتې شول هغه خلک چې زمون آیاتونه دروغ ګڼلي دي نو هغوی به مونږ په تدریجي ډول په داسې شان له تباهۍ سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدر هم نه وي. زه هغو ته مهلت ورکوم. زما پټ تدبیر هیڅ ماتېدونکی نه دی. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. او آیا دې خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دوی په ملګري کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته. هغه خو یو خبرونکی دی چې له بد عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په ښکاره څرګنده اخطار ورکوي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. آیا دې خلکو د اسمان او ځمکې په انتظام باندې هیڅ کله غور نه دی کړی او د خدای له هستونو څخه هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی؟ او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې ښایي د ژوند د دې مهلت د پوره کېدو وخت رانږدې شوی وي؟ ښه نو د پیغمبر له دې اخطار نه وروسته بله څه ډول خبره داسې کېدی شي چې پر هغې باندې دوی ایمان راوړي؟ څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅوک لارښود نشته او الله دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهانده پرېږدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
دوی له تا څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلېږي. ووایه د هغه معلومات زما رب ته دی، هغه به په خپل وخت همغه راڅرګند کړي. په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي، هغه به پر تاسې باندې ناڅاپي راشي. دوی د هغه په باب له تاسې څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې. ووایه د هغه معلومات خو یوازې الله ته دی، خو زیاتره خلک له دې حقیقت نه ناخبره دي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے محمد دوی ته وایه چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم. همغه الله چې څه غواړي هغه کیږي، او که زه په غیب عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅکله څه زیان نه و رسېدلی. زه خو صرف یو خبرونکی او زیری کوونکی یم د هغو خلکو لپاره چې زما خبره مني. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هغه همغه الله دی چې تاسې لیون نفس څخه پیدا کړی او د همغه له جنس نه د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي. بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه وګرځېده. نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې که تا مونږ ته ښه غوندې زوی راکړ نو مونږ به ستا شکر ویستونکي اوسو. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وکله چې الله هغوی ته یو صحیح روغ رمټ زوی ورکړ نو هغو د هغه په دې بخشش او پیرزوینه کې نور له هغه سره شریک وانګیرل. الله له هغو مشرکانه خبرو څخه ډیر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې کوي. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. څومره ناپوه دي دا خلک چې هغه له خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې په خپله پیدا کول کیږي. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. دا شریکان نه له هغو سره مرسته کولی شي او نه له خپل ځان سره د مرستې وس لري. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. که تاسې هغوی ته د سمې لارې په لور د راتګ بلنه ورکړئ نو هغوی به په تاسې پسې را نشي. که تاسې هغوی ته غږ وکړئ او که چوپ اوسئ په دواړو صورتونو کې ستاسې لپاره همدا یو شان دي. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تاسې چې له خدایه پرته کومو ته بلنه ورکوئ هغوی خو صرف بندگان دي لکه څنګه چې تاسې بندگان یاست. له هغو نه دعاګانې وغواړئ وګورئ دوی د ستاسې د دعاګانو ځواب درکړي که د دوی په باب ستاسې انګېرنې صحیح وي. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم
مكيدون فلا تنظرون آیا دوی پښې لري چې ور باندې لاړ شي؟ آیا دوی لاسونه لري چې په هغو سره ونیسي؟ آیا دوی سترګې لري چې په هغو سره وویني؟ آیا دوی غوږونه لري چې په هغو سره واوري؟ ای محمد، دوی ته ووایه چې خپل انګیرلي شریکان راوبلئ، بیا تاسو ټول لاس یو کړئ، زما پر خلاف دسیسې جوړې کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. زما ملاتړ او مرستندوی هغه خدای دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د ښو خلکو ملاتړ کوي. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. د دې په خلاف چې له خدای پرته کومه ته بلنه ورکوي، هغوی نه له تاسو سره مرسته کولای شي او نه د دې وړ دي چې له خپل ځان سره مرسته وکړي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. او کته ای پیغمبره هغوی هدایت را وبولې نو نه اوري او تی ویني چې درته ګوري خو دوی څه نه ویني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ای پیغمبره د نرمۍ او تیریدنې لاره غوره کړه، د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو څخه مخ واړوه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. که کله د شیطان ولمسوي نو د الله پناه وغواړه، هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وي چې کله د شیطان له اغېزې نه ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړندلاره کومه یوه ده. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. پاتې شول د شیطانانو ورونه نو هغوی په خپله کږه لاره راکاږي او د هغوی په منحرف کولو کې هیڅ کمی نه کوي. ای پیغمبره، کله چې ته دې خلکو ته کومه نښانه یعنې معجزه وړاندې نه کړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نښانه ولې غوره نه کړه؟ دوی ته ووایه زه خو صرف د هغې وحی پیروي کوم کوم چې زما رب ماته رالیږلې ده. دا ستاسې د رب له لوري د بصیرت روښنایي او لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو لپاره چې ویمني. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې ستاسې په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ، ښایي چې پر تاسې باندې هم رحم وشي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ای پیغمبره، خپل رب سهار او ماښام په زړه کې له زارۍ او ویرې سره او په ژبه او ورو آواز سره یادوه. ته له دې خلکو څخه مه کېږه چې په غفلت کې لویدلي دي. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان اومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، 206 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 206 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي
دا د قرآن عظیم شان د تلاوت لومړی سجده ده. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کومې پرښتې چې ستا د رب په وړاندې د نږدېوالي مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي. هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده چټوي.